دغه درې ورځنی نړیوال د سوک وهلو چمپینشپ سیالي په آذربایجان کې وسوله. په باکو کې د انټرنیشنل کراټو په میچ کې د کوټي عزیز الله پکتوي هم ګډون درلودی. د هند و سوک وهونکي ته په 12 سانحو کې ماته ورکړله او دغه ډول د سرو زرو جایزه یې ترلاسه کړله. په دې ټورنمنټ کې د پاکستان د کلاریانو مقابله د ایران د ټیم سره، د ترکیې د ټیم سره او د انډیا د ټیم سره راغلی او په دې کې زه خپل هم ایز کوچ او ایز فایټر مې حصه واخیستله. زما مقابله په فاینل کې د انډیا د کلاري سره وله، نو ډېره سخته مقابله وله. هغه په وزن کې هم تر ما زیات و، غټ کلاړي ولو او ما هغه کلاړي په 12 سیکنډ کې ناک آوټ کړی. د څو کیکانو بعد په مخ باندې په کیک ولګېدی، بېهوش شو. په مارشل چمپینشپ کې د پاکستان لوبډلو و ایران او ترکیې ته هم ماته ورکړله چې په هغه کې دوی د سپینو زرو تمغه ترلاسه کړله او دغه ډول نورو هیوادو هم په دې کې ګډون درلودی. په دې ټورنمنټ کې د افغانستان، ایران، ترکیې او د روس ټولو ریاستو څخه د کراچۍ کلاریان راغلي ولو چې هغه ښځینه او ځوانانو 3 ورځې دا مقابلې جاري ولې او دې کې د هندوستان کلاریانو هم حصه واخیستله. ټیم د پاکستان ټیم د الله په فضل و کرم سره ټوټل 3 ګولډ میډل، 2 سلور میډل او 2 برونز میډل ترلاسه کړل. دا د پاکستان د ټیم د کراټې د ټیم لپاره د پاکستان په تاریخ کې زما په خیال ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده چې د پاکستان ټیم په دومره غټ شمېر سره میډلان ترلاسه کوي او په انټرنیشنل مقابلو کې حصه اخلي. د پاکستان په تاریخ به انشاءالله دا ډېره غټ خبره وي او دومره ډېر میډلان به له دې مخکې چا نه وي راوړي. په انټرنیشنل چمپینشپ کراټو کې برخوالو لوبغاړو هیله څرګنده کړله چې حکومت به په راتلونکي کې هم له دوی سره و مالي مرستو ته دوام ورکړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.